سلامونه ملګرو، الله دې وکړي چې ټول روغ او جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. د یو نوې ویډیو د یو نوې موضوع سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. ملګرو، یو ملګري پوښتنه کړې ده چې زه غواړم خپل سوسیال پرېږدم. ملګرو، په دې پوښتنه او په دې خبره ده نن چې زه کومه ویډیو جوړم، کومه موضوع باندې خبرې کوم، دا ډېره مهمه ده. دغه نورې ډېرې خبرې د دې لپاره ډېره مهمه ده. دغه ویډیو تر اخره پورې تاسو وګورئ، خپلو ملګرو سره شریکه کړئ تر څو ټول د دغې خبرې نه خبر شي، دغې موضوع نه خبر شي. اکثرا دلته ملګري دي چې دوی سوسیالان لري، ولې اکثرا داسې ډېر ملګري چې دوی سوسیالان نه لري. هغه ملګري چې سوسیالان نه لري، اول به زه په دې باندې خبره کوم، دوی ډېر زیات مشکلاتو سره مخ دي. دوی هر کار چې کوي دوی اول مکمل نه وي. په هر اداره کې دوی کار بند پاتې، یا کار مخکې نه ځي، یا دوی ته خپله ژبه نه ورځي، معلومات ورته نه وي. نو دې د وجې دوی ډېرو مشکلاتو سره مخ دي. نو دوی ځکه وجه یې دا ده چې دوی سوسیال نه لري. سوسیال دلته دې دپاره دی، سوسیال سیستم دې دپاره دی دلته چې هر کس یو نوی د ټولنې ته راځي، د ټولنه کې مدغم کېدو دپاره، په دغه قانون کې ننوتو دپاره، دغه ټولنه کې راننوتو دپاره، ستا چې کوم دوسیه ده دې پر مخکې وړلو دپاره دغه سوسیال سیستم جوړ شوی دی. دا ډېر یو بهترین یو ښه سیستم دی. سوسیال لرل چې کوم دی، ستا ژوند دلته دې سره مکمل ډول باندې اسانه کیږي. ته به دې ټولنه کې په اسانۍ سره مدغم کیدی شي، ستا اداري کارونه په اسانۍ سره مخکې تللی شي. دلته هره خبره کې باید ته سوسیال ولري، ځکه چې ته نوی دغه ټولنې ته راغلی، نوی دغه ملک ته راغلی، د قانون سره ته نابلده یې، ته نوی، نو ته نه پوهېږي. په هر موضوع کې تا ته د صحیح مشورې، د صحیح معلومات، د صحیح معلوماتو ضرورت دی، او دا تا ته ستا سوسیال درکوي. سوسیال دولت دې دپاره ستا دپاره تعین کړی دی، هغه تنخواه اخلي په دې باندې چې هغه ستا ته صحیح رهنمایي وکړي. ستا دلته ژوند په هره فیصله کې، په هر قدم کې، په هر کار کې تا ته د رهنمایي ضرورت دی، او دغه رهنمایي صرف او صرف ستا سوسیال تا ته درکولی شي. نو اکثره ملګري ته دي چې هغه سوسیال نه لري، یا نه غواړي چې دوی سوسیال ولري. نو دا ډېر یو غلط کار دی، دا ښه کار نه دی. تاسو ټول هغه ملګري چې سوسیال نه لري، هغه باید سوسیال واخلي، سوسیال سیستم کې خپل ځان راننه باسي، ځکه چې سره ستاسو ډېر کارونه اسانه کېږي، تاسو ډېرې مشورې، تاسو رهنمایي صحیح کېږي. دلته هېڅ اول خو زموږ ستاسو افغانانو بدبختانه بدقسمتۍ نه ټول صحیح معلومات نه لري، بلکې څوک معلومات لري، صحیح معلومات څوک چاته ورکوي هم نه. دلته ټول غلط معلومات خپل منځونو کې خپاره شوي دي، یو بل ته پاس کړي. دې د وجې ډېر ملګري غلطې فیصلې کوي. نو دلته چا سره دلته ستاسو خواته چې کوم ملګري، ستاسو وطنوال کوم ملګري، اکثرا هغو ملګرو سره معلومات شته نه دی، صحیح دقیق معلومات نه لري. لکه څرنګه مخکې ما وویلې که چا سره یي، هغه چاته معلومات نه ورکوي. نو دې دپاره تاسو باید خامخا سوسیال ولرئ، سوسیال سیستم کې داخل شئ. دا به ستاسو ژوند دلته اسانه کړي، ستاسو فیصلې به اسانه شي، ستاسو دوسیه به اسانۍ سره مخکې ځي، تاسو به کوم مشکل سره مخ کېږئ. اوس راځم هغه اولنۍ د هغه ملګري پوښتنه دی چې هغه وایي چې زه سوسیال لرم، زه غواړم چې سوسیال پرېږدم. نو دا اول خو دغه جواب ما په دې خپلو اولنۍ خبرو کې وکړو، خو بیا هم زه خیر دا تکراري وایم، ځکه چې دا ډېر مهم دی، او زه غواړم چې د دې دغه مهمتیا تاسو درک کړئ، تاسو په دې باندې پوه شئ څومره تاسو د سوسیال ضرورت دی. ګوره وروره، که ته سوسیال لري او ته غواړې سوسیال پرېږدې، دا ستا ډېر یو غلطه فیصله ده. بالکل زه په دې حق کې نه یم. زه مشوره در کوم چې تاسو باید سوسیال ولرئ، سوسیال وساتئ، سوسیال سره اوسئ. ځکه دلته ستا ما لکه څرنګه چې مخکې ما وویلې، ستا په هره فیصله کې، دلته په هر کار کې، په هر قدم کې تا ته د رهنمایي ضرورت دی، صحیح او دقیقو معلوماتو ضرورت دی، او دا صرف او صرف تا ته ستا سوسیال کولی شي. لکه څنګه چې مخکې ما وویلې، هغه دې دپاره تعین شوی دی، هغه دې دپاره تنخواه اخلي چې ستا رهنمایي وکړي، ستا دوسیه تا سره مخکې اوسي، ستا کارونه تا سره مخکې اوسي. ته چې دلته په دغه ټولنه کې مدغم کېږي، دغه ټولو کې تا سره دی کومک وکړي، او ته په اسانۍ سره دلته خپل ژوند شروع کړې، ته په اسانۍ سره ستا خپل ژوند دلته بېرته نورمال شروع شي، دلته په دغه ټولنه کې ته مدغم شي، ته ځان ته کار پیدا کړي، که څوک درس وایي چې درس وایي، که څوک پوهنتون ته ځي چې پوهنتون ته لاړ شي. نور ستا د دوسیې اړوند چې کوم کارونه دي، هغه ټول صرف او صرف ستا سوسیال تا سره کومک کولی شي او ته مخکې وړلی شي. نو دې دپاره ته بالکل دا غلطه فیصله ده. زه د دې په حق کې نه یم. ته بالکل سوسیال خپل مه پرېږده، سوسیال وساته، سوسیال سره اوسه، بل په هر قدم کې د خپل سوسیال نه مشوره کوه. ښه خبره دا ده. اکثرا موږ تاسو د ملګرو نه مشورې اخلو، زموږ ستاسو چې کوم ملګري، کوم وطنوال هغه هم صحیح معلومات نه لري، دقیق معلومات نه لري، غلطې مشورې راکوي، ځکه نو بیا موږ تاسو غلطې فیصلې کوو. که موږ تاسو ټول چېرې سوسیال ولرو، دغه زما د ویډیوګانو بیا ضرورت نشته، دغو خبرو هم ضرورت نشته دی.
خو دلته اکثرا ملګري یعنی په سلو کې که چېرته 60% 50% سوسیال ولري نو ټول چې کوم دي بې سوسیاله ګرځي بې سوسیال کوره ګرځي نورو ملګرو سره اوسېږي ډېره وجې موږ تاسو دلته د ډېرو مشکلاتو سره مخ یو ډېره وجې موږ تاسو خپل کور نه لرو خپل ځای مستقل ځای نه لرو کار نه لرو کار پیدا کول په طریقه نه پوهېږو ژبه هم نه دی زده اسناد هم اخیستي کلونه کېږي کار نشته دی د هغې ټولو وجه هم دا ده چې موږ تاسو په دلته په صحیح سیستم کې داخل نه یو سوسیال نه لرو سوسیال کور کې نه اوسېږو تر څو چې ته دغه سیستم ته نه ننوتلی نو تر هغې پورې ته به دغه مشکلاتو سره مخ کېږي هغې پورې ستا ژوند دلته راحته کېږي نه ته په دې ټولنه کې صحیح نشې مرغم کېدی نو دې دپاره دا ضروري ده چې ته سوسیال ولرئ سوسیال سیستم کې ځان داخل کړه او دا سیستم دې دپاره جوړ دی سوسیال ډېر ضروري چې تاسو ولرئ په هر قدم کې په هره خبره کې په هره فیصله کې تاسو ته صرف سوسیال مشوره درکولی شي هغه ستاسو راهنمایي کولی شي هر وخت کې نه تاسو سره ستاسو ملګری نه بلي نه شارقي چې مطلب ویډیوګانې جوړه کړي هره موضوع ته لاسرسی وکړي نو دې دپاره ښه خبره دا ده چې سوسیال مه پرېږدئ که څوک یې لري او څوک دغسې اراده لري او دې ملګري دا چا چې دا پوښتنه کړې دی ورته ډېر جدي ده زما غوښتنه چې خپل سوسیال مه پرېږده او هغه ملګري چې سوسیال نه لري زما ټول دا غوښتنه چې تاسو سوسیال ولرئ سوسیال سیستم کې ځان داخل کړئ تر څو ستاسو ژوند راحته شي اسانه شي تاسو مشکلاتو سره مخ کېږئ په اسانۍ سره په دې ټولنه کې مدغم شئ په اسانۍ سره ستاسو دوسیه ستاسو کارونه مخکې لاړ شي نو ملګرو دغه موضوع په دغه پوښتنه مې دغه یو څو خبرې کول غوښتل تاسو سره نو مننه ملګرو که تاسو څه پوښتنه لرئ خپلې ټولې پوښتنې دلته زما په یوټیوب چینل په کمنټ سیکشن کې تاسو خپلې پوښتنې پرېښودلی شئ زه به انشاءالله ستاسو ټولې پوښتنو جواب درکوم ضروري نه چې هلته ستاسو په لیکلو زه ستاسو د پوښتنې جواب درکړم زه به پرې تاسو ته ویډیو جوړوم او ستاسو پوښتنه به رالم ستاسو پوښتنه به بې جوابه انشاءالله نه پاتې کېږي